دا وخت ډیر قیمتي و دیندار بد کوله. السلام علیکم. ستړی مرشي جوړ تکړه که ستړی مرشي جوړي تکړه یې فرخه ده. سالونه دي بیخي خیر و خیرات ده. څنګه دي کارونه مو څنګه دي؟ بس روان دي ښه ډېر ښه. یو دقیقه د کار بند کړه زه یو څو خبرې وکړو. صحیح ده؟ خښ د خدای نه هغه دی پورته دي دا وګوره خښ د خدای نه پورته دي نوره. تاسو چې موږ ویډیو وکړه نو خلکو کومک ونه کړه نو وایي داسې موږ کومک نه کوو دا به څه کېږي؟ ما ته وګوره چا کومک ونه کړو دا ولې؟ دا به څه کېږي اوس؟ د خدای خوشته بېشکه چې موږ الله جل جلاله لرو هغه ډېر مهربانه دی. ته راځه دلته کښېنه زه به ښه سم کښېنم دغسې چې تا نه جګ ښکاره نه شم. صحیح ده؟ ښه څنګه د کاروبار مو ښه ده؟ خښتې مو ښې دي؟ او بس دومره خښتې ساړه ده نو کار هم نه کېږي دې نور کار نه کېږي بس ځئ به اخره کور ته به ځئ ژمی شو یخ شو. نو څونه پیسې به کور ته وړې که؟ بس لږ چې دا 2000 دي 3000 روپۍ کور ته وړې بس؟ ښه کله چې موږ ستاسو غږ پورته کړو هغه زموږ مسافر ورونو او خویندو ولیدو نو د دوی اخلاص و د دوی کومک و چې تا سره یې وکړلو هغه کومک موږ راوړی دی انشاءالله هغه درکوو. صحیح ده؟ موږ پیسې درته راوړی دي نو تقریبا 2000 افغانۍ به وي. پیسې شمېرلی شي؟ نه ولې؟ ته دا وشمېره دا څو روپۍ دا وشمېره دا 3000 افغانۍ دي. ته وشمېره څو دي؟ 3000 افغانۍ هغه دي 50000 افغانۍ دغه دي. تاسو نه ډېره مننه کوم. دغه مو وشمېره دا مو وشمېره شمېرلی شي دغه دغسې دا پیسې کېده وه دا کېده وه دا 3000 افغانۍ دا جلا که هغه دنیا د پاره څه خواري به دې کولی. هغه دنیا د پاره څه خواري به دې کولی. دا وخت ډېر قیمتي و دیندار به دې کولی. هغې دنیا د پاره څه خواري به دې کولی. هغې دنیا د پاره څه خواري به دې کولی. دا ژوند به دې ټول همدا خپل نبي څو شوې؟ 50000 افغانۍ دغه شوې او 3000 هغه شوې دا څو شو ټولې؟ داسې 50000 او 3000 روپۍ 50000 او 3000 روپۍ. قدرمن لیدونکو ستاسو مننه ده چې ټول 5000 افغانۍ ودغه د دوی څه ماتې روپۍ ما سره پاتې دي هغه م ورکوم. دا د هغه ماتې روپۍ صحیح شوي 4 روپۍ دغه دي. قدرمن لیدونکو دغه ورور ته ټولې 50000 افغانۍ ورته ورسېدلې. دا ستاسو هغه کومکونه وو چې دغه ورور سره مو کړي وو. زه هغه کوچنی ورور ده چې بټۍ کې خښتې وهلې وو کار یې کولو نور کار هم نشي کولی ژمی دی نور کاروبار یې بند شولو. ستاسو هغه اخلاص و چې دغه ورور سره مو وکړو. څه ویل غواړئ دغه وروڼو او خویندو چې د کومک یې کړی؟ دې نه زه ډېره مننه کوم. دې څخه خدای دې دومره چې ورکړي دې نه ډېر هم ورکړي دې په 2 قدرو یې ورکړي. امین. الله یې نور ورته هغه ورکړي چې دې په 2 چنده ورکړي. امین امین. دا چې کور ته یوسې چا ته ورکوي د پیسې؟ دا بابا ته ورکوم علاج پرې وکړو. بابا ته ورکوي چې علاج پرې وکړي. ډېر ښه. د دغه ورور په زړه کې هماغه یوه هیله وه څنګه چې موږ ته مخکې ویلي وو د پلار علاج 350,000 افغانۍ دي. خدای دې وکړي چې د هغه د پلار علاج پرې وشي د خپل هغه پلار
چې د ده سوره دی هغه ورته ښه شي او د ده هغه خیلې پوره شي. قدرمن هیوادوالو تاسو نه بیا هم مننه چې موږ هر وخت غږ کړی، تاسو خپل اخلاص موږ سره کړی، کومکونه مو کړي دي، موږ هم بیا ستاسو حق تر هغه مستحق نفر رسولی، لکه څنګه چې تاسو دغه ورور ګورئ. دغه ورور سره خپلوان یې شته، کمرې شاته ولاړ دي، انشاءالله هغه به دا کومک ورسره وکړي، دا پیسې به انشاءالله دوی تر کوره ورسوي. بیا هم تاسو ټولو نه مننه کوم کور مو ودان. دغه وه د نن ورځې خپرونه موږ دغه ورور سره. نور خو څه زړه کې نه لرئ، څه نه وایي؟ نو بس همدا یم هیله وه چې دا خلک مونږ سره کومک وکړي، د دې نه ډېره څخه مننه کومه. ژوندی دی یم، دومره نور هم ورکړي چې دې د 2 قدر ته ورکړي. خوشحاله اوسئ. د ورور هیله پوره شوله چې دوی سره کومک وشو. الحمدلله. نو دغه وه د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، د هغې درنه اجازه غواړو. خدای پامان. هر وخت پاک الله تسوال زاري بد کولې، هغې دنیا د پاره سخواري بد کولې، هغې دنیا د پاره سخواري بد کولې. دا وخت ډېر قیمتي و دین